هو راځئ دا بل ویډیو وګورو چې په دې کې شیطان غواړي یو بل ځوان فحشاو ته متوجه کړي خدای هم ورته ماته ورکوي راځئ دا ویډیو وګورو دوستانو دا شیطان دی چې د ښځې په شکل ځان جوړ کړی او غواړي چې د دغه ځوان توجه ځان ته راواړوي ګورئ استغفر الله العظيم هو کې ګران مسلمانانو وګورو ګورئ چې ځوان یې د ټلویزیون فحشاو ته متوجه کړ خو ده بیا هم د الله نه پناه وغوښته او اعوذ بالله وویله هو ومو لیده چې د ځوان په مخ کې یوه مجله ایښې وه او شیطان هڅه وکړه چې د مجلې په مخ د ښځې لګول شوي تصویر ته زینت ورکړي او دغه ځوان ته یې ښایسته ښکاره کړي خو شیطان پرې بریالی نه شو او ناامیده شو او دا دی خپل مشر سره یې تماس ونیو ممكن ترجعوني اللي كنت معاه هذاك ما كان ګرانه مشره ډېره هڅه او کوشش مې وکړ د نجلۍ په شکل مې ورته ځان جوړ کړی چې دا دام به مې کامیابه شي کامیابه نه شو بیا مې د ټلویزیون په پرده باندې ورته ځان ښایسته کړ بیا یې اعوذ بالله وویله او زه یې له ځان څخه لرې کړلم اخري دام مې هم ورته کېښوده هغه دا چې یو مجلۍ پر مخ کېښې وه چې په هغې باندې د یو بې حجابه زنان عکس و هغه مې ورته نوره هم ښایسته کړه خو بیا یې هم د اعوذ بالله په ویلو سره ورټلم او ویې شړلم ګرانه مشره په خواشینۍ سره باید درته ووایم چې زه کامیابه نه شوم شیطان له ناکامۍ څخه وروسته په اخر کې وایي أكثر شيء يغيظني ولد آدم کله چې زه یوه زنانه د خلکو په فکر او ذهن کې ښایسته راولم او هغه ځوان د الله له ډاره ورته ونه ګوري او خپلې سترګې ټیټې کړي نو پر ما باندې ډېره نارامي راځي او هلاکت ته رسېږم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله